خان بابا ځینې ملګري د کربلا د واقعې په هکله ستاسو رای غواړي، نو ستاسو رای څه ده د دې په هکله؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د کربلا د واقعې په هکله یرا د دې په هکله به نور څه وایو چې هیڅ جسټیفیکیشن د دې نشته دی. لکه یزید چې دی نو په هیڅ مانو سره په هیڅ مانو سره چې دی نو ښه کار نه دی کړی، یا په داسې مانو به ته زه وایم چې یاره که ډېر هم سړی ذهن تاو راتاو کړي که نه نو په هیڅ جواز داغه د حکومت د حسین رضی الله تعالی عنه چې دی نو داغه په موجودګۍ کې د یزید دغه د بادشاهۍ یا د حکومت یا د دې هیڅ جواز نه جوړېدو. نو زه خو یم چې دا د حق او باطل جنگ دی، دا د الله تعالی طرف نه چې دی نو یو ټاکلی شوی څیزو چې نړۍ ته پاتې کی او ډېر لوی سبقونه دي په دې کې، خبره به اوږده شي. خو نن چې مونږ کوم زما په خیال نن هم په دې دور کې که څوک وایي چې زه د حسین په اړه ښیم، نو دا وګورئ چې یاره هغه دروغ وایي، دوکهباز دی، دروغجن خو نه دی، دوکهباز خو نه دی، شرابي خو نه دی، نور داسې څیزونه خو پکې نشته چې مونږ هغه په یزید په هغې کې دغه کوو که نه. یا خلک وایي چې یاره حسین رضی الله عنه ځکه د هغه بیعت نه کولو چې په هغې کې دا څیزونه وو که نه، نو بیا کتل غواړي چې یاره که څوک لکه دا څه د خاندان خبره نه ده زما په نسبت باندې، زما په خیال خو هر هغه سړی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار روان دی او په حق دی، هغه د حسین په طرف دی. دا هغه د مخامخ نه واخله، د جوسې نه مخامخ نه واړه د زړه پورې. که چېرته یو کس چې دی نو هغه دروغجن دی، دوکهباز دی، پردی حق خوري او په شریعت د حضور صلی الله علیه وسلم نه دی، پوره نه دی، دغه نه دی او شراب سکي پلانې، دا داسې بیا لکه دا د حسین نه د حضور صلی الله علیه وسلم په لار دی، نه د حسین په لار دی، نه د علي، نه د عثمان، نه د عمر. مطلب دا چې دا بیا اسې هغه یو دغه دی. نو که څوک وایي چې یاره زه د نن هم چې دی نو د حسین دغه یم په لار یم، نو هغه کې به دا ګورئ چې یاره دا څیزونه خو پکې نشته دی. نور د کربلا د واقعې خو سوال نه پیدا کېږي، هېڅ قسمه جواز نه پیدا کېږي. لکه یزید په هېڅ صورت څوک دغه نشي کولی، جسټیفیکیشن نشي کولی. هغه انتهایی یعنی د دې څه دوی مراشته نه چې هغه یو غلط کړی دی، انتهایی غلط. یو خو غلط وي زه وایم چې پته نه لګي دی له څه بل څه نوم پکار دی. د حسین رضی الله تعالی عنه په موجودګۍ کې د یزید هیڅ د توک نه جوړېدو چې هغه بادشاهي کړې وي یا دغه کړې وي، مشري کړې وي که نه. په هر لحاظ سره دی حسین رضی الله تعالی عنه بهتر او د هغه حق. نو الله دې وکړي چې مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د آل د هغه د ملګرو په صحیح توګه چې دی نمایندګي وکړو، د هغوی په لاره لاړ شو. الله مو دې د زړه نه چې دی نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارې وین کړي. مننه، الله مو خیر لره.